د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام میم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دغه د الهي کتاب آیتونه دي او څه چې ستا د رب له لوري پر تا باندې نازل کړي شوي دي هغه ذاتاً حق دي خو ستا د قوم زیاتره خلک یې نه مني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. مغه الله دی چې هغه آسمانونه لستنو پرته همداسې درولي دي چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه لمر او سپوږمۍ دی او قانون تابع ګرځولي. د دې ټول نظام هر شی تر یو ټاکلي وخت پورې چلی او هغه الله د دې ټول کار تدبیر کوي. هغه نښانې په ډاګه څرګنده بیانوي خی چې تاسو له خپل رب سره په یو ځای کېدو باور وکړئ. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. او همغه د چې داز مکه غوړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سیندونه بهولي دي. همغه د هر راز میوه جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورځ باندې شپه خوروي. په دې ټول شیانو کې د هغو خلکو لپاره سترې نښانې دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او ګوري په ځمکه کې بیلابیلې سیمې دي چې یو له بل سره نښتي دي. د انګورو باغونه دي، کښتونه دي، د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوي یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګي. ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ. په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې مونږ مړه شو خاورې شو نو آیا مونږ به بیا له سره را پیدا کړی شو؟ دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي. دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توقونه غورځېدلي دي. دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي